بدل انا قلت لك شوف يوقفها دي خديجه راشا اوسه دې ولې فنشه ما پټواري میرا ورته کنه او زلزل پکاچ کو او په سره ختمه یو پیله چې ولا په حق ده وګم ډیر چې ما په جې سره بار کړی دي او ته به کوم شوته او نو بلې څه چل دی څه چلې انا پټواري میرا څه چلې څه د پاره دا کور ویلو مکنه نه پلار داسې کېیو دا ته تمام دا وتاړه دا په مړې کول ګوت एकदम دا مې ته وې مور دا ټول عقل ځه هم ته سړی راغله تا خو دې وی خو باسه هذا دا کار دې کنه حاجی ښا دا جنګ کور دی او دا کمره دا هغه ته صفوري ده ښا یا دې خو طرف زما دی ښا نو ته په ډال باس کې وګوره چې کوم طرف زما سیوار سي دا څه کار دی کنه یو چې ستاسو دا کور نه دیو دا ډیر بې تولې دیو ها او دا به چې کوم دی په تقسیمولو کې ډېر وخت دیو نو خرچه به دې په لږه زیات راځي د قانون مطابق د قانون مطابق یې کوه قانون یې ونه باسي ها. راځه راځه اوس وګوره څه ته راوګوره ته خپل ګون ته اته کې راته ما وګوره راته وایه چې ستا دا اړخ دی او که دا اړخ دی ته کوم اړخ کوسې یو انت ته کوم اړه خدي نو کار خو چې کوم دی که نه دا اړخ لږ ښه دی وتا ما کمرم جوړ کړم دا طرف مې زما په طرف بېګمه شه انشاءالله یو وای مې دې ښایسته ګل کاکا ته وګوره د خلکو د کور په بېلتونو پروانې پسې ګرځي اوس ده ته وګوره الله دا به څه کېږي وړه مې وایي چې لوړ به پسې راولم د کور یې بار کړمه خو څه وکړمه سپین ګیرې دي وایي دا مې ټول کار د مور او د پلار دی یا الله ته مې جوړه کې خیر واچي خدایه رشته به مې ختمې شي آی خدای پاک یم دې خوا مې ځکه راوستي چې پټواري راشي چې موږ نیو نیمه دې کوره دا خبره دې صحیح ده خو یې سړی ما به تا ته ویل چې دا دکان واړو نو تا به پې کرکنډې ډېرې سالټوي نو خبره داسې نه وکړه ما خو یې زما زامن دي چې ودونه واده وکړم نو بس ما سره به اوسېږي زما به خصمانه هم کوي ستا به هم کوي خو چې اوس هغوی داسې شوي دي نو څه وکړم بچي د مور نه نه یریږي د پلار نه یریږي تا به ورته شونډه نه چیچله ما به درته ویلې کله کله ګزار ورکوه چې چېرته ډبي هلته ډبي خو تا ویل زما دقه دوه زامن دي او څنګه ووایم او په سینه پورې به دې کلک نیولي ودې کته اوس ای زامن خو مې ډېر خو که نه خو چې دا بلاګانې مې ولې اوسي که نه نو کور مې روان شو چې دا بلاګانې نه وي راغلي که نه یو خو دا مټیزه راغلې نو خو په رښتیا مټیزه ده د بلاګانو قصور دومره نه دی د زامنو قصور دې دی چې هغوی سترګو ته ګوري چې هغوی سترګې بکې کې دوی راغونډ شي چې هغوی لږې سترګې تنګې کې دوی ورنږدې شي نو خفه د کېږم دې قصور دی او تام داسې ساتل چې بسم الله ګړو بیه توی نه شي یعنې څه مې کوي چې پیسې مې نه ورکولي نو څه مې کول اوس بل مې خپل روزګار ورکړو روزګار مې نه واخیستو السلام علیکم داجی ګله وی سلام علیکم څنګه څنګه بچي خیر دی ګوره په دې لاره باندې خلک وی راځي مته د لیلا او مجنون د قسم شروع کړي په دې پټو کې مکه نه کور کې بچ ته پای عزت باندې نه کوي دا تا په زخمونو تیرې مالګې ډوډۍ یا بچی ما ته وګوره چې څه خبر نه کنه لومبي خلک تاسو کې چې ولی په سوس چلې چلې خو ته راځي او خبره دې وکړه رقم زاریان شو چې تاسو په دې پولو پټو باندې څه کوئ چې ناشته یو بل تم باسونه راځي یاره داسې کار دی زمونږ نه سیپوري او جاپري ډېر ښې پېژنم بدعمله او هغوی په کور کې خو بل اخیستي دي اوس پټواري راوستي دي د دې ته مې چې مونږ تلار شو چې مونږ ګوتې نه لګولې نو پټواري به څوک نو تاسو د دین را تختې کور بیلۍ پټواري راوستې دی کرښې په کور کې راښکلې ده موږ کې بار راووت یاره بیبي که زما منې که نه دا جګوله تا ته نه خیر دی په مینت یې درته وایم ګورې بیبي دا خبره نه چې شیطانه کوم خو دغه یو زوی دی څه دی دا خو زه یم د سره د کور نه وشړه چې جایداد کولی سم ونه کړي هغه ډېر بې سړي په وبه دی هغه دغه په شکونډو په شان غاښونه یې څه دي کلی ټول پېژني دغه خو د سره زه یم د دې کور یې وباسه بې دخل یې کړی دی جایداد یک پرتوګ خبرې یا خبرې خلک دې په ځان په ټول کورنۍ کې وشامل په ټوله کورنۍ کې کورنۍ نه ټول علاقه خبره ده او څه کوي په څلوېښت زره روپۍ مړه مونږ هم د کور وویستو اوس ته دا وایي چې کور بېل کړم نو که ته ما سره اوسېږي او که مور مې هلته اوسېږي دا قیصه بده ده جاپویه چې دا دې دیوال نه داسې لاړ جو څه ده هغه مخامخ بل ځای ته یو ودرېده یو د ور د دې خوا برجې دا دې خوا ته و او نو تا ته به چې کوم دی
یو دوه کته چې کوم دي سیوا شي یو یاره والله چې منه لکه په قلاره ها. وا ها نو دې په دې سره چې کنده سره زما لکه زما په طرف کې نغاري هم راغی تا په طرف ته نغاریم راغی کچن هم راغی باتروم هم راغی او د خواته نه زم ته راغی یو لکه دیو بدل نور دی بدل نه جوړ او آبادی ټول ستاله ته راغی ها دوستو ګورئ یو نقشې ته وګوره مکمل لکه دا طرف ته شیفوري شو او دا طرف زما شو دا کستا شو یو ها وشيده چانه خسيه چولې ته هم مکوا بس چې کوم څه کار وکړه کنه چې په غزانه به وو ها دا دې بداس ویو یا دا سیو لغه بل چا لغه ولا سکوره باندې کوم ځای چې نه خو باسو کنه نو سیده پس اسکو کې بیلچې ویو ها. سیده سیده هغه بزو. دغه ته بزو نه جيتا ها سيده بچا هذا راسي مخامخ هذا دا سيده راځي دا کنه او سیده راځه ها دي کې نغاري طرف زما دي ګوري نغاریم ستا شو کچن هم ستا شو باتروم هم ستا سیده یو بس سيده خو مې ده ودا په برابر ځای دی وخت څوک راشي او زمانه دې دا والي او تقم کوا دا تا نه چا پلان نشي اغشتي یو دا بس تا په سړي کوم په دې ډال باش کې یو ها د دې نور سره ریکوایرمنت دي د دې داسې حساب کتاب دی کنه یو او چې مو پلا د ژوند دی کوم نه دی یو هغه دوانه ژوند دي هلا نو بیا خو چې کوم دی پکې مسله راوته کنه یو ولی هغه به چې کوم دی د صد کوي ک تعلیمي کړي او ک جټین بیا براته ګوته لګي یو چا خو غوي نه کوي نو دا وسوک زه کوم نشم کولی بیا کنه یو او کنه څه خلکو بدی خپل والی کنه یو السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر وو تاسو اخی تابعدار مجید خیر دی رنگ خو غوښه او رنگ به ان شاء الله سپین شوی دی او او را دي خوشاله دي خوشاله غره ته اخو ول دا مار اوسته مدار اوسته او پلان میرا اوسته ستا زه نه درولم دی خوشاله هغه څنګه یو جنگ مکوي یو زما خبره دا وکیل چې دې سوې وای ته ته وای په مسله حل کا مسله هم دغه را کنه ها چې دا کور دی او صحیح ده او دا دوه کانال لري دوه کانال لري صحیح ده صحیح ده کانال در باندې خو بیل کې کانال بیٹا بیل کا ها باقی د مور او پلان خو خرجي 400 پاتې کیږي نو ستاسو په دې پوه کې چې کوم دی لکه شان دی پړ دی یو نو د الله ته بل شان دی لکه شان سیوا راځي یا پړ به تو باسو یو دا پړ پکې دی وسې دا پړ ماته منظور دي زما سم موسم پکار دی بدا تر زما صحیح دی نه نو ولې د چرګ په دیوال بوسم نه نه چې نه یو نو په دیوالو سي یو تا ته مې غونډې سپری خو دا کنه یو وګوره کنه ولی دا تر استاد کنه ولی نه ما ته پورا انچ په انچ بیریږي این په این وته څنګه بیلی کې پدې کې زمانہ خواره کړی دي تاسو خواري کړی دا وای دا کوټه دا باتروم دا کنه غرو دا چا جوړ کړی دا ما له جوړ کړی دي تاسو جوړ کړی مړه ستر کې مپټاوا اوسه پوری پټو کې کول اوس یاره دا جګوله او بیبي یو خبره ته کومه دا جیداد دا پیسې دا ځمکه دا داسې شیز دی نن سبا چې د مور په لړمون کې د سره لتې والي یو ورور دی که نه نو هم به د سره پې ورانېږي په دې باندې خیر دی مخه دا نن سبا رواج تاسو راځئ زمونږ سره هغې ورته نه وران په هغې نه وران زمونږ منځ کې جدایي راولي یو وایي پلار به زه ساتم بل وایي مور به زه ساتم موږ بېلې داسې کار وکړه دا جګوله زه خو اوس لا مور دی کور ته چې ته دا خبره کوې بیا خو د سره مور ده بیبې تا ته مې زما د مور په دی او دا مې پلار دی راځئ چې لاړ شو کور ته مونږ کره بچې اوبه وښئ او ښه شپه به راکړو کوي سبا به بیا کور ته راځئ نه نه الله دې خات که ستا کور زما کور دی تم زما بچې خو داسې کار دی ورځو خپل کور ته ورځو که کور نه ورته پرېښودو بیا خو بیا سترګې وشلېږي د دغه جینکو بیا مې چېرته پرېږدي خبره دې صحیح وکړه ګمو ټوله لوبه ښځو روانه کړې ده ټوله خبره دې دا زما ټیک ټاک خو چې دا ښځې راغلي ټیک ټاک د سره نو د واده نه مخکې پته نه لګي د واده نه بعد د بچي پته لګي صحیح خبره دې وکړه بیبي ډېره صحیح خبره دې وکړه سرونه بیا راته نه انځي بیبي زه ته یو خبره کوم دا جګوله تا ته لکه زما خو داسې مشران څوک نشته یتیم یم نو تاسو کرم زنانه دي که نه نو کو داسې جنۍ پکې او الله پاک وایي چې د یتیم په سر دې لاس کېښودو نو الله به ته د رحم په نظر ګوري نو که څوک داسې پکې دا جګوله ګورې دا نو چې ګورې بیبي غلطه خبره کوم تاسو ما ته پته ده په خپل ټینشن کې یې داسې نه وایم خیر کو لکه یا دې په قلاره دې وشي خو زه یم چې ستاسو یاداش یو وخت او نه بل وخت او راغی د غوبل من وخت پاسې او ته پاسې یاره پاسه ده پاسه بله خبره ته تا کومه یتیم چې دی نو د پنځو د لسو کالو پورې او ته خو لوی لوړې ته اوس ځان ته یتیم دی ته ځان ساتلی شي نه کور نه مې بیبي اسټل جوړ شوی دی په ایمان که د ښځې بي پکې لګي نه مې د چې ډوډۍ څوک شته دی نه مې د بلستنې څوک شته چې ماښام یې راته خوره کړي دې جامو ته ګوره دا یو جوړه جامې مې اچولي شکر وباسه او دا خاوره وله وخوره چې واده دې نه یې کړی که واده دې وکړو که نه په ایمان نه به یې دا شکلي نه به یې دا باړي ما ته ووایه په ټول کلي کې به وشامېږي ځه زموږ کور ته وګوره
درز غوبل پکې شروع دی ته به وې ګجرو ګړی د دا د لوښو ټنګا د یو بل سرونه پې ولي زمونږ پکې ځای نشته نه نه دا خبره دې صحیح کړه خو زه خو وایم بیبي خیر دی که نه داسې نه وایم ګورې واما دا خبره نه کوم خیر دی زه هم چې زه جهنم ته وغورځېږم خو چې ما دې جینۍ خیر دی که دا نه زما څوک نشته مثلا دا بیبي او ته به راسره لاړ شي یو جینۍ به راشه ته خیر ته داسې ووایه جهنم سوال چې دې وکړو بس اوس کې سوال قبلېږي چې جینۍ دې وکړه کور به د خپله جهنم شته تب جب که من اخیسته هلکه ګوره ته وایي دا کوتري پرېږدې ښه کوچنی د خوبه دې ویستو بچې زه یې نیمې چې کوم ځای پاپا جان ته غواړې ستا خبره جوړېږي ته مشر یې څه څه کېږي غر کړم واشه کوټې ته ورغی لکه جا پیدا ته دی خواته راشه تا ته جګړې راوستې مو کله ته راوستې مو تا خو ما ته غټه دښمني جوړه کړه یاره د څه وخت ته دننه لاړې پیټه یې راغسته نه نه زه بغیر پیټي کش کوم دا قانون مطابق ولې تا سره د مایکروسکوپ نه نه زما دا قدم داسې دی برابر دی ها دا خو وته یو قدم دوه فوټه یو دې قدمونو سره د کوم ځای نه لاندې وځم د دې ځای نه د دې ځای نه به لاندې وځه دې ځای نه 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 څنګه تورې صبر وکړه صبر نیمول باندې کوي دا کس دا دا جګړې کار نه بیا موږ نه راوستم پرې سټه کیږي و بیا څنګه به وي دا څه کار دی کنه دا تا په قدمونو کړل دا ما په قدمونو کړه دا په ډالباس کې سره پراته ده نه محمد دا نقشه ټوله خبره ورته دا ما تا ټول ما د ازمکه په قدمونو باندې بیل کړی دا په پیته باندې یو ونن پیته نه وایو نو په قدمونو به تا کوم دا ما دا یو قدم نه دی دا دوه فوټه دی نو دا خو به ترې کولا قدم بدلې مخبري ته ونیږدې کوم په سړی ټوپ پیشه زه راوسه ګورې بیزتي بدلو کوم ګورې چې ستا ما ته اسکار نشته کنه ته راوستې مو دا زه راوسه ور فیصله سمو سیده دراسه یو کاږي پکې نه یو دو ساعت زنانه دې دنده که خدای دې په قهر اصله که پردي سړي دي راځه راپسې لکه د سکول دا به زه بیا کچ کو خلک یو دل کچې شل دل نه کچ کېږي څه پکې دا به زه کچ کوم په پیټه به وام په دې سطحه باندې داسې وم نیم باندې کم ای به را لاندې نه وایي لکه خیال کوم ما پکې نه ها داسې کار دي دا دې خوښه دا دې خوښه هغه به فکر کوو د مور پلار دې د خاتون نه وځه د دې په کې کنه څه اخوا دې خوا پیس اومانه ورکه شراته وکړه یاره داسې کار وکړم کنه په دې باندې بیا ځل خپل مشرانو سره مشوره کوم دا هغې نه پس بیا کار کوم نو لکه داسې نه کېږي داسې نه کېږي کنه یو او کنه ځکه چې موږ دا تا پسې دا ځای لیکلی نه دی یو نو بیا به دا څنګه انتقال کوي لیکلې دي خو ته اوس وې نو خو دسخط یو ګوتې د پسې نه دی لګولې کنه یو قانون ته خو بیا جوړه کنه پراسس د دې خپل پراسس دی یو دا د شپې ته ګوتې ولګوم د شپې په خو یاره بس په ودو یې تو لګوه په مړو یې تو لګوه خو ماله د ګوتو دسخط یې واله بس نومري خو نه بیا دې نم لګي ژوندي دي تا ته به دواګانې کوي یو ابي حیات اسکلې دي ډېر سړی نورنګ کاغه ته څنګه د سره پټ پټ لګي زه وسرونه پټ پټ نیم لګي نه قانون مطابق وسره لګم هم ستا خپلې سو د خپلې سا بس تا کچو کا الله له خوشاله کا ورکه پیسې واله له خپل پیسې ورکومه چې فقاری راولي او ستام نه وښ کنه خپل پیسې ورکې دا کچ ماته منظور هم نه دا کته تا ته منظور یو کنه ته منظور ما ته منظور د قانون مطابق دا قانون مطابق ته څو غشتي څومره غشتي ما یې سره کړی 2000 روپۍ کې را کړی دا دا ما 10 روپۍ خرچ کړو نورې شوډر نورې نشته یو روپۍ نه یو روپۍ نه کړی دا خدای په امان چې دا سلیټي رنگ ویلې ته دا ټول مر دیوالې په داسې کار کې دې باندې کوم دې باندې وال چې نه راکاږو داسې بزو داسې او دا طرف چې کوم دې زمونږ شو زمونږ په طرف کې کني یو کچن یو باتروم او دا مخامخ کني بلې والے دیوال دا زمونږ دی یا دا شو کار دی دا دې دی او ولې نو موږ له سنټور سره ته ورته او ته ځنګل دی نن صاحب پلان سره چې په کومه کې ته منې کېږه خوران کوم په څه کې وامه یو خبره تکوم ما کل خراخ کله اخوا یو پم دې کده پم غالي تر اندې شو کنه کوچیا موږ شوندان باندې راوبا دا به د اخیرن غاخونه نه راکما نن سبا دا کوم چې پدې ځای پدې راکا ما به دې داسې کې اوره سپه کسې زم من کار دا چې وبو کوي ورځي به کومه دا غره په ایمان غره په کې کم کنه نو زه به دې په کړه په کار راځم الله دې خاط دا خو دې زه ته غم کوم دی وخت کله کان په ځان نه پیږي
جنکۍ په ودونو کې میک اپ ورته وکړي نو دوی وایي چې الله واده خو جنت دی ما ته مې چې مور وی کې بیا ورته پته وي ما ته مې مور وی کنه و چې جنې خوخه نو ګورې په واده کې باندې خوخه ما ورته ولي چې سکرین پوډر په مونږ کې به جنې خوخه دا خبره نو بیا چې مې ته ولیدې نو له مې بیانو او کنه رښتیا ته خو هغه مړي له راغلی کنه ویا تر سي مور څنګه ښایسته وخت و. بس خو وخت بس وخت هغه و چې بچي واړه او بس په 1 روپۍ او په 10 روپۍ به راځه شو اوس خو ته بس هغه پام یې لري زما په توبو توبه خدای پاکه دا اوس ما قهر دې قهر یوه کوټه وه یا کوټه یوه کوټه وه او ټول به پکې لکه د مارانو د یو بل د پاسه پراته زما بچي دای نه دي ویلي چې دا ستا بالغ دی دا زما بالغ دی دا ستا پیلی ده دا زما پیلی ده او اوس زما شروع شوه ته په ګوره سي بیسه غاپې نه ښه خولې به دې کنې کورۍ واچې ویلې به نه غپېږم راکه چې دا به څوک داسې کوي څنګه مې کړی دي که د قانون مطابق مې نه کړي نو په ما دې کنې سرکه شیرۍ په ډالباش کې وکړو یم پټواري لري پټې پیسې ویر کړي دا ورته دا ډالباش مخې ته کړي اوسه ما هغه چې کنې په خپله پاڼه کې نو هغه ډالباش راوښکي وو ها او کنه ګورې اړې ډالباش خو هم چپانه دی ښه لاس وخوړه لاس مې نه راوړې ولې ختمه ده زما کم ناڅې زړه سره دا ته صرف خبره کوم ها ستا دا میرا په شان سترګې ویلي دي بس ښې دي داسې کار دی که نه چې باټروم هم ستاسو ورسېږم او دی خپله خوا له وایه چې نیم دې کړم ته خو به کې کوې ها هغې کې زمونږ کار نشته او مونږ به دې خوا بیا ځان له لکه بل څه چلو کړو نغري سره ورسه کوو دا کار دی د معصوم خبره دی وکړه دغه کې تحقیق کوي تاسو د پساري په ډیرانه غورځوي ها یعنی غری خبره دی وکړه ځان له سلندر راډه کې دغه کمره کې په هوا او اوله دا غي سم کار نشه او ترې کار کوه کنه وشي چې په ګوته کې کاوه او سر نه تاوخه او شغوخه او تاسو نظر مات شي دا خپه خارو ده دا په هوا باندې پچې کوي دا غوري هم ګوري دا عمر فيه کې ګوري ها چپ کړه ها دا دنه بیغم اوسه او دا شي د دې باندې به پیټر کړم پیتا کته دینا ګوتم شرف یو د په دیوال وا ما کنه رستو به کنه روزلی ګل کار ولم نو بس تا به بیا عمره چې ته دیوال صرف خواله ورشي ما بیا ټیم سره مې په آرام سینه بیچو کار پکې وته راځي بینه راځي دې په تعالی کته پکې خوانه مجوړه سبق زمونږ دا کارم ته دې به تاسو په فیلم کې چې تاسو ته خبر اوسي بس کاجم کړی په ډالباش په مطابق صبر وکړه ډالونه باندې پاتې کوم بچي دا کټ په موږ دلته کې کوو دا زمونږ ده والا ری زمونږ ده کوم نیمه هم دا روله ولې دې مزغوله دا کار وکړه دې اتیله دا بلچای لګراوله دا کار وکړه په دې باندې کې په اچو صادر اچو چې هغه فرش دیوال نیول شي چې سر نه ښکار نه کیږي نو په 15 منټه کې مې سوریا سپورټ کړی او بس دا څه ختمه والا دې تکړه دا مې خبره ختميږي نه دې خبره ختمه والا دا په قنار کې نه یم سمبالای کوي بي هم کنه الله دې په شیناس ما خلاصه کړم باندې خرڅه کوي ماما بيبي بيبي دې الله چې تجارو ته غاړه خبره تاسو د شین منه غافه کی خورا دې کی خورا دې دا ټول د تا د پلار او د مور کارونه دي جنې خبره ګډه وډه وګینه دا خو په جنۍ تر له یا ما خرابه دا په بګار کې څه دي ستاره په ځګار اورګه صبر وکړه مې مور او پلان راشي کنه هغه چرته روښي وي پګشتلې دي زوره تم کما غنې چې ته الله چې ته مردار کا چې هغه په کور کې نه کینیو ګوا ماما ګدا جنې تاسو ما ته ونه کړه نو خو دې ګوره زه په سیل ته واده کېږم یو خبره مې کوله خو دغه دی ګوره خپل مې نه جوړیږي خپل مې ډېره وړه ده زم کنه نو ګوره پرې دوا وایا خبره وکړ موږ په خپل اړه د جامونه مې دسه د خلو بيخي تاسو په خپل پریشانی او سقام دي څه کوم وینم نه د دلدار ما سره مې دیاړي کړې د 200 روپۍ مې ته پاتې دي او چې کله راکړلې کنه نو په قصاد به تعالی خپل 500 روپۍ درکم یو 500 روپۍ را لخرز راکړې زه زه خو به وګورم خو ما څه بني
خیر دی څه خبره دا ده خو دې 10 روپۍ راکړي خیر دا دام ډېرې دي پتا زپاڅه چې وګوره پسې راوړم نه ځه ورک ته موږ پسې او ته پسې یا سړیه پته خبره ده په دې لار کې ناست زه یم پټواري بتلې او داسې رو به ځو ټیک ده پټاکه چال باندې او ور به شو د خیره او ما ته پته ده چې پټواري به ورته دقه ویلي دا ساکره پټواري به ورته دقه ویلي چې د ابۍ او د دادا نه به دې ګوته نه کومه یو کار هله به دا کېږي څه ده خبره داسې نه ده ګوره دا زامن نه دي که نه خو دوی ماته په رضا سلا ویلي وي که نه نو ما به ورته ځای بېل کړی و دې خبره نه ده بې اتفاقي راولي پرېږده دا یو ټیم جګړه د تېره به شي او ته ورته سر ښکته نه کړي ګورې ایغ نیغ ورته ودرېږه خفه کېږم چې ما ورته ګوته نه لګوي دې پلار مې شغه شو داسې ګپ خو نه دي دا پیریان په دې جعفري راځي او څو ورځې بیا ترې کوشش نو ټیک ته په جعفري خو راځي خو په ښځه د هغې نه زیات راځي ای په ښځه څه هم نشي کولی خپل بچی په لاس کې واده